د دې په سرمن باندې بس کېږي د دې د سرمن خرڅول هم ناروا دي ځکه حدیث کې دې نه من راغلی چې سرمن به د قصابي له نه ورکې لکه علي رضی الله عنه چې ماته رسول صلی دا خبره کړې وه په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې ته به د قصاب له د سرمنو نه څه نه ورکې الا که یو سړی قصابي له هدیه ورکړي د خپل طرف نه دغه پیسې نه یې ځلولو اسی د خپل طرف نه هدیه ورکړي یا غریب ته ورکړي هېڅ خبره نه خو د دې داسې حدیث نه چې دا ورله ورکړي او بیا ورله پیسې بیا نه ورکړي چې ډېر خلک کوي چې د قصابي له سرمنې ورکړي او هغه هم خوشحاله وي دې ته د سرمنې را جمع کوي دې ورله د سرمنې ورکوي او هغه پیسې ورله بیا نه ورکوي کوم چې هغه مزدوري ورله نه ورکوي نو دا خو ګوره سرمن دې خرڅه کړه که نه خرڅول دې ته وایي که نه دا مسله اوس یاد ساتئ چې د قربانۍ د څاروي څه شی خرڅول د منع وي ځکه چې دا ته الله دپاره صدقه کړې دی نو بیا ته څنګه خپلې صدقې ته واپس راځي او خرڅې د دې نه څه نشي خرڅول بیا دا سرمن چاله ورکولی شي که به خپله دې فایده اخلي به خپله دې فایده واخله او که غریب له ورکې غریب له ورکه غریب له یتیم له کونډې له مسکین له چې څوک ته حقدار ښکاره شو غریبو ته ښکاره شو نو هغه له یې ورکولی شي